السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو او ملګرو دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوله د ډیلی انګلیش یوټیوب چینل څخه او د تاسو څخه هیله کوم چې تاسو زموږ په چینل کې ګډون وکړئ ترڅو انګلیسي لغتونه هم زده کړئ او زموږ چینل هم پرمختګ وکړي. نو راځو لومړنۍ لغت ته ډیکیډ. ډیکیډ معنا لسیزه، لس کله چې وځي دته ډیکیډ وایي. نیکسټ ورډ ډیسایډډ. ډیسایډډ یا ډیسایډ تصمیم نیول یا پریکړه کول، فیصله کول. بل د ډیسیشن تصمیم یا پریکړه. نیکسټ ورډ د ډیکلیر مین اعلانول یا خبرول. ډیکلیر اعلانول صحیح ده. او لاست ورډ دی ډیکوریټ ښایسته کول، سینګارول صحیح ده. ډیکوریټ معنا ښایسته کول یا سینګارول. او لاست ورډ دی ډیکریز معنا کمیدل. نو دغه وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه او د داسې ټولو ملګرو څخه هیله کوم چې تاسې زما په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ ترڅو زما چینل هم پرمختګ وکړي او زه خپل کوشش کوم چې تاسو لپاره نوي لغتونه وړاندې کړم. نو چې هر چېرته یاستئ د الله په امان الله مو وساته. زما چینل در سره شیر کړئ، زما ویډیو هم شیر کړئ.